ویراو پړسې د خو بس څوک رانه نیسي نه په خوله کې پنشمنٹ کوم زه منټل زه ایزي پنشمنٹ نه کوم علیشا ښکاره درته یم که ایزي پنشمنٹ راغی نو ګیټ آوټ ګو او که نه ما ته په پنشمنٹ کې خېټه ښکاره کې زما مسافر عوام به خوشحالي ما ته خبرې په سړیتوب کوه خبرې په سړیتوب کوه ګیټ آوټ کېږه ته په سړیتوب خبرې کوه په سړیتوب دا ټیک ټاک دا مدرسه نه ده صاحبونه کې کنجر هجړه ته خو هجړه ته خو چرته لاړ شه په هیره منډۍ کې سوپرا ورکوه ته خو هجړه زه ما کو گیم تراشه واورا زه نن شرموم ان شاء الله تعالی ستا پیلنې پنشمنت خېټه بخکار کې پنوم کې بده ګوته وخی وې بدا د الیشا 007 کونه ده والله کده ایزي پنشمنت رقم ستا دوی پنشمنٹ الیشا ما ته باندې نه کې ما ته پنشمنٹ کې ستا دویم پنشمنٹ یو انډ بروړي پزما کې بکیدی او کینه په ماته به پکونه به ماته انډ په پزما کې کیدی او کینه په پکونه به ماته ستا دریم پنشمنٹ باتروم د وځي چې په کم ځای کې غول کې اغه ځکه بلاس وخی په باتروم کې په فلش باندې بلاس وخی او سټی به ما ته دغه درې پنشمنٹ کې وایا پنشمنٹ اوکې ستا یو پنشمنټ مونږ ته به بوکیږي او چپل به راخلي مطلب داسې په څلورو کېږي او چپل به راخلي او کونه به لټاسې ستا دویم پنشمنټ دا دی مونږ ته به خېټه ښې بلکې خېټه نه ځه دا بټن ماري کولو کې یو میمه به ښې ویراو پړسې دی خو بس څوک رانه نیسي نه په خوله کې دویم پنشمنټ دا دریم پنشمنٹ دا دی چې بادرنګ به راوړي او په خوله کې به ځان ته خړپه کې ډبل راتګه چا پنشمنټ نه هغه به د فرغون د خوټې نه پیدا هغه به د فرغون زوی به چا پنشمنټ نه کو ملګرو دا پنشمنټ ټیک دی او کنه چې خېټه په ښکار کم چې څوک وایي خېټه په ښکار کوي یس ولیکي په کمنټ کې یس ولیکي ملګرو گیم سٹارټ کوم چې څوک وایي خېټه په ښکار کوي یس ولیکي په کمنټ کې یس ولیکي یس ولیکي په کمنټ کې یس ولیکي او ټول وایي یس ولیکي چې څوک وایي خېټه په ښکار